دا کور پاک نشو. الله پاکم په خوږ ایمان خوشحاله کا د جنازې یو اعلان واورئ. الله خیر. د قراقور استاد ښځه وفات شوې ده. نن مازدیګر به په خپل کلي کې جنازه ادا کیږي. الله الله ډوبای شو. یا خدایا پاکه ډوبای. تندر دې راغورځو نو زما د رور په کور دې راغورځو. یروره غرق یروره دغه مخونه چې ما چاته خو د چادر کولم نه. زما ابوی څه په خوارو تاله دا یوه کړې وای یروره وای. ما ته پته ده د مرګه پورې به بیا ډولۍ وینئ نه. خو وشو چې دغه لاړه ما ته بیا خیرې کولې او زما یاد چې په تناره کې زه منډلې وم. زما خو دشمنه وه خو ورور مې پې غرق شو. یروره دا ډزم راتو وی بورقه مې چرته ایښې ده یروره. وی خدایه یروره چې ګوره پسې ونه جاړې زما خو تا څړچ وي دغه پسې ګوره چړاګانې ونه کړې. یجنۍ ته خو پیغله وې په تا څه تندر راپرېوتو. ته خو ځوانه جانه وې دا څه چل وشو. یا الله زما رور ته خیر کې اټاټیک ورته ونه شي. هغه مې وربخلې ده. یا خورې هم ډېره ډه چاودې پرته وه که نه چې زه والا رالم خورې لکه راروتې چیندتې په شان سترګې روتې مې وله زر پټه کړې. وایم هغه ستا که خورې نه مخکې خاور شه اوسه پورې رانله دا را څنګه پښتانه دي په مړو کې دوی را پښتو پالي مخکې خاورې شه. دغې هغه به خبر نه کړي هغه دومره تکړه ښځه د اوس په راورسي په قلار کې نه دا ځکه خورې دا ولې څه خوړې څه نه څنګه بدرنګه جړا دې رسمه ښکلې جړا وده وکړه. وایي خورې داسې ښکارې ته ته وایې چې په دوسري جنګ عظیم کې جنګېدلې وې داسې مخې وایي د هغې ته خو سپکې په جړا کې خلک مړه ښه ستایي. وایي مخکې خاورې شو چې په لاسلیک کې وجود نه ولګېږه ما څه کار چې زه شرمومه. وایم خور اوسه پورې رانله خو یې زرې یو ته پوښتنه کوم همدې جینۍ چې را ځان ملکت وه نه چې دا ولې وایي دا قسم مې یم که د دې چېرته بل څوک خو خوښ نه نو زه خو دقه یم چې په غریبۍ ځان مړ کړي که نه نو ژوند خو ډېر خوږ ښځې خو خاص کر د من نه ډېرې یېرېږي زه یم داسې بله قصه وه. خو نه بله قسم ده خو دغه د خاوند په ځوانۍ داسې زړه چولی دی وږي او تندې او هر څه پې تېر کړي. او هغه هم د مخ خاورې شي اوس هغه رې ناستې را چینګه خولې نیولې را بدرنګه. یروره دا کوم تندر در باندې راپرېوته. یروره د غواګانې په ټکوي چرګې په ټکوي بچه خورې راوله غیبت مې تا خو پردی خواب نه ده پاڅولې ټول عمر به دې راغورځولې. یروره تا تازار چا کړې یروره. لرې ضروره بې پښتو سړی په مړي کې خلک پښتو نه پالي. زموږ پښتانه خو ځکه غرق دي مړي ژوندي ته نه ګوري او پښتۍ راټینګه کړي. الله لرې شه دا زما د دادا کور دی. ورادار مې مړه ده یم ورادار دا په تا څه وشو. دا د مکر جړاګانې مه کوه اوسه اوسه شابه اوسه دا سړی وتړی لیونی شوی. یاروره ته لیونی شوې څه دا خو د خوره دا خو د مړي ځای دی ځان یې مرګ شي. دا ته څه کې خلک به در پورې خاندي روره وروستو به درته حسابونه کوم دا سنبال شي. چې بار سړو سره کښېنه وایي ورنداري یا ورنداري په تا څه وشو. شپږ بجې جنازه ده شپږ بجې نه د خدای مسلمانه شپې ته نی ساروندې یو وصیت کړو و چې سهار مړه شم ماسپښین ته به مې نه پرېږدي او چې ماسپښین مړه شم ماښام ته به مې نه پرېږدي.
او په جنازې ځان ورسوه زما خبر کېږه ستا خو د ورور ښځه وه که نه چې دا به څه مړه شوه ما ته څه پته ده ما خو ستاسو په شان ته اعلان واورېدو خو ما ته پته دا ده صرف چې زما د ورور د لاسه اړه ګړوب و هغه به د دویمې ښځې ټپې کولې او دې به سات کې تمانچې له منډه کړه هسې خبر کېږه ما خورې ته خو مو هر وخت بیبي سیده کې ناسته وې ونو پورې ورسې شنې پاڼې تړې دا تړې جلې میړه خورې هسې ترورې دغې د هغوی دې ښایسته لور ده هغه دې دې رور له وکړه دا دې ښه خبره وکړه خو صبر وکړه مړینې وانورې راپاتې سي په قلاره کښېنه بیا به وروسته په درېیمه کې دا خبرې کوو یو راتاري خبر شوم چې دی وی د پلار په کور کې زهر خوړلی و زهر به نه خوړلی د هغوی رزق ټول زهر دی چې خوړلی چپال کړی به یې هغه چېرته خورلړو له څمه ډوډۍ ورکوي خورې دا خبرې پرېږدې خلک را روان دي لږ ستاینو که ستا خو مطلب دا چې خپل خلک ته ګر موږ هم سره خیر لږه جاړو کوسو ما مرۍ کېناسته لږه اوبه به م راکړی وی لیمبو والا شربت په دې راله کړی وی نو کېدی شي سټایډ مې ډېرې کړی وی زما په 200 روپۍ دي دویم چې خاوند به یې راکړي او که نه موږ سره د خپلو 200 روپو غم دی خاوند بدله یې په موټر سایکل یو چکر درکړي قرض به دې خلاص شي خدایه یو ردارې یو ردارې هسې ترور چې دغه د خاوند دی د هغې د تورې که نه دا توره ده چاته ونه وایي ستاسو شرارتي ښځو د لاسه بیا کله څوک ښځه نه ورکوي تورۍ او فریاد کالي مهندي باندې به یې خورې بسکې خورش ولې ما ته پته ما چې وه د بره بره باندې ټول بوډاګان بس بیا خو لږ څوک پیغله نه ورکوي کونډه شوې به له ورکوي پرونی د لغتي نه نشو دا کلی یا خورې یو رداري تا ته به باندې ویل چې خیرې مه کوه خیرې په خپل ګوګل ننوځي په ګوګل دې ننوتې او که نه د دې بچو نه شنډه و غوا وه ځکه خو به یې مڅالس کلي بچي نو هغه پې بله راوستله بیا خو ښه ده چې مړه شوه مړې رور به دې بله ښځه وکړي ای به مسلمانه وه 2 وخته مونځ خو به یې کولی خدای یو ردارې پاته کنه ترور وجنې څه کوئ څنګه یې وجه مخکې نه مړه ده خورې نو ته خدای په خپله سینې بیا راباندې کړو تا هغې داسې زور ورکړه کار دی به ته اوس خپله سینه ولې وام دې ته به زه خپله سینه وام اوس په هټ پیل شوم ما څه کار دی ای خدای ویې دا خو پاکه ښځه په لمنې مونځ کوي راشي چې اوبو له ګرمې کړو پلې پې مونږ نه دی کړی د بل به پې څه شوی وی دغه شینګرې ماما د دوی سنت و او چې دا غریبه پکې کم ذات ګډه شوې وه دا خبرې اوس مه کوه پرېښتو ته ولې په ګوته کې ښې خبرې وکړئ چې خدای وبخي خدای زما رور ته وګوره په خاورو کې ناست دی یروره راپاسه ما ته نور مو وایا راپاسه زما رورې ډېرې تاسو برباد کړه ټولې ښځې ژاړې ستا خو د سترګو ټول اوښ کم نیسي ته خدای مسلمانه ویم ګوهریا ژړا نه راځي که نه څه وکړمه رم مې د کوره راړو خوشحال یم ژړا نه راځي طریقه راته وغواړه ښه داسې کار دی که نه فرض که ته داسې وکړه که نه چې ستا را ښځه په پرچم دی شو سړی څه وکړو که څنګه څه نه دی خوړلی هغه ولې راشي ستا خو رور دی خواله ولې راشي نو موږ یروره مه جاړه د ګل په شان ښځه بدله وکوه مه جاړه یروره ایرو کې ستا خو غندل ځواني د څوک په دله پته کار کې خیر دی او یرور ستا کشره خور مې ورکړې نه ده هغه دله نه ورکوي ولې ته کې څه زما په کور کې څوک پاتې شو ودې کته مور نشته پلار نشته ښځه نشته خور مې خور دې شته خو د دې ښځو په مخ کې دغه چې فریاد وکړه کو چرتړه در باندې خوږ کړي او ایسته پاتې شي ماښام به نکاح وتړو خورې ما خو داسې اورېدلي وي دا د لوږو نه مړه ده د لوږې نه نه ده د لوږې نه خو د ده په کور کې نه شوه مړه کېدی زما د کور هم غلاګانې کړې او په دې خوړلي دا د پلار په کور وای ښځې چې د کاره به ستړې راړې به ستا
به زه کومه خبره یادومه د جنازې ټیم برابر دی بس پاسه یاروره په خپور ته مه پرېوځه بیا به خلک وایي چې په اخره کې ځان ته په خپو غورځو ګوره ته خو سړی خپل غیرت راټینګ کړه مې کار نه کوي که نه خوراکې تاسو دا مهرباني که خوښه هغه بار خلک ولاړ شي د په وروسته مړی زر یې ویسې زموږ یې مړه ستړی کوم هغې جړام نه راځي او نه بس دا انا ورسه شبکه سر بار ولاړ چته دا بس یا الله وای ښځې که نه دا بس یو رندارې په مخه دې ښه په مخه دې ښه آخرت سفر دې مبارک شه زه خروره په مزه روره په مزه راځي روره راځه په مزه په مزه ورسېد راوالې راځې ستنې ته تو شیخه چاته تو شیخ راځې الو بس یې سارم ډېره نه کړه مړه راځه چې موږ برې ته راځې بس خدای ته خلاص کړو مازغه مې خراب شي د جړا ښځه نه وه ما ورپسې دومره وجاړل خپل کار به کوي هم زرین دې طریقې لري بوډا کته څنګه کلک سترګې دا د روندانو په کار چې دا به کم از کم درې څلور ورځې خپل تکي وا هم څنګه نه غروانه پاړې او څه غم نشته وای دا د دې ورندار به وای ته مخ ته خوري شر شنې سترګې تا ته سپوردانه پتم نه لګي ما ته څه پته چې دا هغې خو به یې له اوس پړه باندې صافه شوي د هغې خو پړه اوسه پورې باغان ما ومنله چې را چا په سر راله که نه نو نور ورته بیا خاندي څه کوم چا سره ژړا نه کوي ته راځه ودرېږه خبره اسې یم تروی دې خو ماته وګوره څنګه کلک سترګې چینجل پوزې تا درې څلور ورځې خبرې تېرې کړې وې د رور ښځرې وه الله د رور ښځه مې وه یو خو درته دا وایم چې د چا د کورونه نه خبر نو په چا باندې به انتې نه وایي یو خو یې را لړنو ښه کړی او دویم درګاه کور پاتې شو په هغې کې څه چې ما ورته شپې کړی وی یو ورور مې دی ټلیفون به په چې وکړمه بکس به را په سر کې او راځي به د پیلې چې درک پکې نو سر مې چوي څه کومه چې زه د ترورې په کلار کې نه یم لمده ژبه ده که نه دې وخت کې د اوړیو خو چې کله وچ شي که نه په ځای به بیا ودرېږي ترور د کلي ښځې چې راځي نو هغه به څوک پالي پته یې نه لګي نو هغه کنډرو له راځي کلي ته زما کور معلوم دی هلته دې راځي دواله او چې دې ټیم له رانله وروسته دې ماله څوک نه راځي او تیرې به غمونه را یادوي او زه راځې خپل کار به ته خورې زموږ پکې راځه دې پر ورمای څوک څه کوي خو د برنډې سایکل دی چې چا په کومه په مخه کو به ځي ما ته ډک کور پروت دی غواګانې دي چیلې دي هغه به سمبالول غواړي او دا خبره خو ټیکو د مړو د جمدوني کې نه کېږي نه راځئ کیا په حال شیخه پس دې نه پیګم ټیر دی را د وو د لمیراړو خو په جخ کې زمونږ په پاکستان کې دا نشته چې راکاږه او کش کاږه له دې راله وچو وای وجود مې مات شو ا دې نور ته لګډه چوما اکی دې شي تب مې یو خدایا هغه زوی مې په کور کې نشته په کومه بدلې او یا رورا لوغړه ده ته به د چا په در کې اوس پروت یې یارور دا به څه کېږي ما نه مرورې چې درشم او را دې ولمه بس ته دا پښتو ما ته که راځه روره راځه وی الله خاجي خان تاسو داسې کار وکړئ یو 20 منټه پس بیا رنګ وکړئ صحیح ده او جیا وی خدایا پاکوي الله توبه سلام علیکم بیبی وعلیکم سلام کېنه بچې مبارک شه هغه زوی د دوبۍ نه ټلیفون کړی کرام پیسې وته او تاسو غواړئ راشئ ټلیفون دی الله بچې مې ټلیفون وکوي الله دې خاط کا زیرې مې راماندې کړلی زیرې به راکې او که هغې چې چینکي ده پسې راولم نه زه درځم بورقه رالم او زیرې به خامخا در کوم صحیح ده الله دې خوشحاله که خاط یا بچې
الله دې هر کله راولز ما خو در پسې سترګې سپینې شوې هر کله راشي بورقه مې چېرته ده کوټه کې بارا ورته چګوړه د چبالې پیچي و بارا جوړوله منګه په څنګه راخېږو اوس په مې خپه ماته شوې وې هغه دې دوکان بسم الله الرحمن الرحیم دروازه را بنده کړم السلام علیکم بچی وعلیکم سلام بابو په خیر څنګه بچی په خیر بابو په خیر خیر دې شکر دې خیر دې راکنه دوی مې ټلیفون کړی او مورې کړی و خو ته لږ انتظار وکړه او بار بار دا ټلیفون نه کول ما وې صبر وکړه انتظار وکړه راځي ښه اوس بیا کوي اوس بیا کوي ښه زه خو داسې په منډه رالم په لاره په لښتو مې تیندکونه مو خوړه ښه ده چې خپه مې نه ده ماته شوې ته څنګه یې بچی خیر دې مورې تاسو ښه یې شکر دی مور دې څنګه ده شکر الحمدلله او مشره خور خو دې د خیره واده شوه که هغه شکر دې واده شوې ده خپل کور یې آباد شو شکر دی ښه ده چې د خپله کوره شوه او شاباش په داسې ورونو شاباسي در باندې ویمه چې دقسې په حیا کې خپلې خویندې واده کوي او دقسې حصې وله ورکړي دا کالې ورګه مور ټلیفون راغی ښه الو ها دا والا مور ته دې خبرې وکړه دا والا داسې نه مورې دا خو دې الټه ونیو داسې بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام د سلامتې لوګړې شومه بچی بیبي څنګه اخی به بچی ولې بیبي ته خو جاړې جاړم به نو وایي په سرو سترګو ورپسې جاړم او چې د جالې مې ساتلې مرغان ځي ته خو زما ساتلې مرغۍ بچی نو جاړم به درپسې نه ما پسې جاړې بیبي زما هم ګرسله نری دی او بچی تا پسې مې زړه خوږېږي خو په بله وجه م جاړم چې ما پسې جاړې نو بیبي مه جاړه ګوره زموږ د مسافرو زړه ډېر نری اوس پرته ځم دومره چغې وهمه چې پته ده راته بچی د مسافر زړه نری الله په خپل وطن ثواب وکړه چې څومره مسافر یې خو جړه په دې راځي یا بچی چې د ماما ښځه د پاک رسېدلې دا هغه مړه شوه یا بچی دا آواز دې بند کړه بیټ به ویرې ته ورپسې جاړې جوړې تا ته هم ډېره ګرانه وه نه زه مامي پسې نه جاړم ما خو دواګانې د قراقل ماما دپاره کولې مال چې قراقل ماما مړ شي د دې نه چې قراقل ماما مړ دی نو ښه به وه الله دې خوله ماته که بچی لوپې لړۍ شي زما رور ته ولې خیرې کې ښه ده چې هغه مړه شوه چې زما رور ترې خلاص شو خو بیا دې خیرې وکړې ښه به نه ښځه بیبي بس خیرې راته مه کوه دوا راته کوه ځکه چې د مور او پلار دوا چا سره وي نو هغه سروالی بروالی ګرځي بیبي الا سروالی بروالی نه یا ساده بلا ما ته چا وې چې دا دوبۍ ته ولېږه ته د دوبۍ سړی چې د مور او پلار دوا چا څه یا خو په هر ځای کې کامیابي سرې سترګې ګرځي ښځه بیبي بس قاریږم د هفته کې ځم درځمه که نه کلي ته پاکستان ته په جاز کې درځم ښه په جغ کې الله دې هر کله راوله بچی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو دا په جګ کې چې کوم دی دا پیلټ ته ونه وې د جاد نه به یو جګ ایستی خوله به دې ماته کي ما ته به ایساره نه کي بیبي تا ته به ایساره نه کي تا ته ډېره ګرانه ده اخو په ژوندون یې ختمه وه اوس ایساره که سبا ته میږانو به رانه خوړلي غلی شه ښځه به زه ټیک ته ځم کار کومه بیبي زه صحیح ده ځه ورچه کار له السلام علیکم وعلیکم سلام الله دې روغ لره بند شو جوړې او بس ختمې شوې خبرې اده
अल्लाह दे खात का बच्चे आमीन। 4 रुपये Na namore, da Ah. yo pe sini kigi. Da ho agarin khado. Agarin Gidi, khado. wa da ho do bai na agarin khado. शाबासची दश खसात रागाचे खबर मी वकडे दोबईचा हाव का? प्याचेम ना अल्लाह दे खात Wa का da ga ne kawa more. वाले बेन कुछ बाग पल बच्चे दच बदले यो तोरा चरगा बे रावड Sai da za. Ches kai na rasra. ना अल्लाह दे खात को चटले पुन कई माता वाय बिल्कुल सवाल जवाब बता कर लेगा जा अल्लाह दे खात का बच्चे पमा खाली मशाल खामोरे. अल्लाह पामा